السلام علیکم. لیمن ګراس نوم مو تاسو اورېدلی. عام کیږي او په هر موسم کې کیږي او د شنو پاڼو بوټی وي، خو دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. د دې قهوه دومره بهترینه ده، هغې بینیفټس فایدې زه تاسو بیانوم او تاسو به حیران شئ او د دې استعمال تاسو په ځان باندې لازمي کوئ. لیمن ګراس دې ته ځکه وایي چې د لیمبو غوندې خوشبو وي، ډېره ښکلې خوشبو وي. تاسو به کتلي کې تاسو نه ځان ته نرسرۍ نه بوټی راواخلئ، جرړه چې وکرئ نو دا ډېر زیاته زر کیږي، ډېر زر ګروت کیږي. د دې په لومبي نمبر چې کوم د لیمن ګراس فایده ده، هغه د دې قهوې استعمال د موټاپې لپاره. کوم خلک ډېر زیات غټ وي، چربي په بدن باندې، هغوی چې د لیمن ګراس مسلسل استعمال کوي نو د هغوی به چربي ډېر زیاته زر ویلې شي. میاشت کې دننه دننه به کافي فرق محسوسوي، خو احتیاط به دې کې دا کوي چې د لیمن ګراس قهوه چې تاسو څکئ نو هغې کې به چیني تاسو نه اچوئ، چیني به پکې نه اچوئ، یا خو به پیکس کوئ یا پکې شات اچوئ او پکې به یو نیمبو نچوړ کوئ. دا په ځان لازمي کوئ انشاءالله، نو ډېر زیاتې فایدې به درته میلاویږي. لیمن ګراس تاسو په تازه حالت کې یعنې په شین حالت کې هم استعمالولی شئ او دا چې وچې شي دا پاڼې هم استعمالولی شي، د دې جړې هم استعمالیږي، د دې دا پاڼې هم استعمالیږي. ملګرو موسم بدلېدو والا دی، ګرمي تلو والا ده او یخ موسم جمع راتلو والا دی. نو زکام او د تروټ انفیکشن یعنې د مرۍ چې کوم انفیکشن وي، چیسټ انفیکشن ډېر زیات عام شي. نو کوشش کوو چې ډایرکټ انټي بایوټیک وغیره مه استعمالوئ. لیمن ګراس چې کوم دی د دې ازمېښت وکړئ، د دې قهوه چې کوم دی هغه ډېر زیات بهترین رزلټ ورکوي په نزله زکام کې، په ټوخي کې چې پوزه چاپېږي په هغه حالت کې. نو هغې لپاره چې تاسو قهوه استعمالوئ د لیمن ګراس، نو هغې کې یو چمچ شات اچوئ، په تړمه قهوه کې یو چمچ شات اچوئ او هغه بیا څکئ، نو د نزله او زکام مسلې به انشاءالله ستاسو حل کېږي. لیمن ګراس کې داسې ویټامین دي چې هغه ایمیونټي سیسټم چې کوم د انسان وي، قوت مدافعت تاسو به پیژنئ، د بیمارو خلاف قدرتي او نظامي زموږ په بدن کې چې هغه د بیمارۍ خلاف جنګ کوي، فایټ کوي او بیماري د بدن نه وباسي د الله فضل باندې. نو هغه قوت مدافعت چې هغه د لیمن ګراس د قهوې سره ډېر زیات مضبوط شي، طاقتور شي، نو په بدن باندې بیماریانې حمله یا اټیک په هله اسانه باندې نه کوي. که فرد حمله هم کړي په بدن باندې هغه بیماري، نو د لیمن ګراس په استعمال باندې قوت مدافعت ایمیونټي دومره مضبوطه وي چې بیماري زر تر زره ختمه کړي د بدن نه. کوم خلک ذهني تناو شکار وي، ډپریشن انزایټي ښکار وي، ماغزي په سکون نه وي، خوب یې نه ورځي په ټایم باندې، نو هغه خلکو لپاره هم د لیمن ګراس قهوه ډېره بهترین رزلټ ورکوي. خوب به په ځای شي، ذهني تناو به ختم شي. د ډېرو خلکو د معدې مسلې، ګیس، بدهضمي، د خېټې دړه، په خېټه باندې درد راځي، یا چې ډوډۍ وخوري هغه ګیس جوړ شي، په خېټې وپړسېږي، نو داسې حالتونو کې د لیمن ګراس قهوه بغیر چینی او پای کې شات او نیمبو دا چې واچوئ نو ګیس به مو ختم شي، معدې درد به مو ختم شي، خېټې درد ختم شي او هاضمه هم انشاءالله صحیح شي. سره د کومو خلکو های بلډ پریشر وي، بي پي های وي، یا کولیسټرول ډېر زیات های وي، نو هغه مریضانو لپاره هم د لیمن ګراس قهوه بهترین رزلټ ورکوي. د لیمن ګراس په بوټي کې ویټامین اے او ویټامین سی په وافر مقدار کې وي. دا دواړه چې کوم دی دا یو خو د سکین دپاره، د چا په مخ دانې وي یا د مخ خشکي وي، بدن خشکي وي، هغې لپاره هم لیمن ګراس قهوه بهترینه ده. یا د چا ویښته کمزوري وي نو دا ویټامین اے ویټامین سی چې کوم ده دا سکین هم ښه کوي، سرمن صفا کوي، مخ نه دانې ختموي او ویښته مو سره ښه کوي. د چا ویښته کمزوري نو هغې کې هم دا ډېر ښه رزلټ ورکوي. امید دی ملګرو ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. داسې معلوماتي ویډیو کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټول بیمارانو لا شفای کامله نصیب کړي. امین. الله حافظ.